بسم الله الرحمن الرحیم. همرا فرحان یم. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې خپل کور فاونډیشن د 1996 نه د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او تربیت، د هغوی د پرورش او د هغوی د خوراک اسکاک او رهایش انتظامات کوي او دغه درنه ذمہواري په سر اخیستي. دا اداره د 15 ماشومانو نه شروع شوه او نن پکې 800 خواوشا یتیمانو ماشومانو ته ستاسو په تعاون او مرستې سره ټول سہولیات مفت ورکړل کیږي. د دې ادارې د کارکردګۍ نه موږ ټول خبر یو، موږ د هغې نه مطمئن یو چې دا یو خپل نوم او پہچان لري. زما ستاسو د ټولو نه دا غوښتنه ده چې د دې ادارې د ماشومانو ملاتړ جوړ شي، دیو سپورټ کوي، د دیو سره مالی تعاون وکړي او د دې سوسایټي په جوړښت کې او د دې یتیمانو په کفالت کې خپل کردار ادا کړي. والسلام. اب آپ بآسانی اپنے موبائل ایزی پیسہ ایپ سے ہمیں اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج سکتے ہیں۔ اپنی موبائل ایزی پیسہ ایپ کھولے، مین مینو میں ڈونیشن بٹن دبائے، پھر نیچے جا کر خپل کور فاؤنڈیشن کا بٹن دبائے، پھر اپنی مرضی کا رقم درج کر کے ڈونیٹ بٹن دبائے، کنفرم بٹن دبا کر اپنی زکوٰۃ و عطیات بھیج دے۔ آخر میں اسکرین پر پیسے بھیجنے کا رسید نظر آئے گا، اگر آپ چاہیے تو وہ ہمیں ادارے کے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ سادہ ٹچ پیڈ فون کا استعمال کر رہے ہیں تو *786# یعنی *786# ملائے، پھر 4 دبائے، پھر 3 دبائے اور پھر 8 مرتبہ 99 دبائے، پھر 2 دبا کر خپل کور فاؤنڈیشن منتخب کرے اور رقم کا اندراج کر کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات بھیج دے۔ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہنے والے مخیر حضرات خپل کور فاؤنڈیشن کے آن لائن بینک اکاؤنٹ کے IBN پر اپنی زکوٰۃ و عطیات ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔